السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو دوستانو د افغان دوا چینل ته ښه راغلاست. ملحدینو سوال کړی ده چې ولې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښځو لپاره د ناقص العقل او ناقص الدین خطاب کړی ده. مخکې له دې چې دوستانو د سوال ته ځواب ورکړمه، که غواړئ چې د ملحدینو سوالونو ته تاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو ژبه باندې ځواب پیدا کړئ، نو د افغان دوا چینل سبسکرایب کړئ، تر هغو د موږ هره ویډیو تاسو لپاره ورسیږي او د دوی ټول نیوکو لپاره تاسو ځواب ترلاسه کړئ. مخکې له دې چې د دوی ځواب ورکړمه، غواړمه دوی لپاره یوه تحفه هم ولرمه. د دنیا مشهورترین فیلسوف خپل کتاب کې څو جملې لیکلي دي چې غواړم تاسو ته دا ولولمه. وایي نران د جنګ لپاره باید تربیه سي او ښځې د جنګیالیو د قوت اخیستلو لپاره. پر دوی بل کار کول حماقت ده. جنګیالي ډېره خوږه میوه یې نه خوښېږي، نو له همدې کبله ښځې خوښېږي، ځکه خوږه ترینه ښځه هم ترخه ده. په ادامه کې لیکي: له یاده مه باسئ کله هم چې تاسو ښځو لپاره ځئ، قمچینه یا چابک مو له یاد نه لاړ نه سي. څه فکر کوئ چې دومره توهینامیزه جمله د ښځو په مقابل کې به چا ویلې؟ هو، دا د 19مې پېړۍ مشهورترین فیلسوف او مشهورترین ملحد فریدریش نیشه ویلی ده. فریدریش نیشه مشهورترین ملحد د 19مې پېړۍ و چې تر ننه په غرب کې ټولې پیژني او د موږ ملحدین هم د هغې عکسونه په خپل پروفایل کې ږدي سره. هغې ویلي دي چې خوږه ترینه ښځه هم ترخه ده او له یاده مه باسئ کله هم چې تاسو ښځو لپاره ځئ، نو قمچین یا چابک مو له یاد نه لاړ نه سي. دا یوه وړوکې ډالۍ وه دغه ملحدینو لپاره. دوی لپاره زه نورې ډالۍ هم لرمه، فعلا دا یوه بسنه کوي. اوس راځو چې ولې یو حدیث کې ښځو ته د ناقص العقل او ناقص الدین خطاب شوی ده. صحیح حدیث ته د حضرت پیغمبر په مسلم شریف، بخاري شریف کې چې د هغې راوي ابو سعید الخدري ده، وایي د اختر وړکی یا غټ اختر ورځ وه، حضرت پیغمبر یو ډله ښځې ولیدل او هغوی ته یې وویل چې تاسو استغفار ډېر وکړئ، تاسو صدقه ډېره ورکړئ، ځکه ما په دوزخ کې ډېره طبقه له تاسو څخه ولیده. دغه وخت کې ښځو سوال وکړ چې یا رسول الله ولې د ډېرې طبقه له موږ څخه ولیده؟ حضرت پیغمبر ورته وویل چې ځکه تاسو ډېر لعن او لعنت وایي او تاسو خپل میړو لپاره نافرماني کوئ، تاسو د خپل میړو نافرماني کوئ. او وایي ډېره عجیبه ده چې ما هیڅوک نه دي لیدلي د ښځو په پرتله عاقل او مذهبي انسان، مذهبي مسلمان له لارې څخه ګمراه کړي، حال دا چې د تاسو دین او عقل ناقص ده. دغه وخت کې ښځو سوال وکړ چې یا رسول الله زموږ عقل او دین څنګه ناقص ده؟ غواړم دې لپاره زه ځواب ورکړم چې حضرت پیغمبر تشریح کړی ده. په کال کې تقریبا 3 میاشتې
مجموعاً ښځې د عبادت نشي کولی د میاشتنۍ مشکلاتو په اساس، چې دا یوه طبیعي خبره ده. نو د دغه مشکل په اساس دوی ته د ناقص الدین خطاب شوی ده، ځکه دوی په میاشت کې تر یو معین حده پورې دوی عبادت نشي کولی. حال دا چې نران یا سړي دا مشکل بیا نه لري، نو د دغې نرانو په پرتله دوی چې شول ناقص الدین شول. اوس راځو چې ولې دوی ناقص العقل دوی ته خطاب شوی ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي: آیا تاسو نه پوهیږئ چې د دوو ښځو شهادت یا شهادتین یو نر سره مساوي ده؟ ښځې ورته وایي هو. دا ځکه دوستانو چې په میاشت کې په ښځو باندې هورموني ترشحات راځي، دا عمومي قاعده ده او په ټولو ښځو کې شتون لري. په دغې میاشتني مریضي کې دوی دوه ډلو باندې تقسیمیږي. یوه ډله ښځې نه غواړي چې حتی چا سره خبرې هم وکړي، غواړي یوازې اوسیږي تر هغو دغه مریضي یې رفع شي. دویمه طبقه بیا غواړي زښته زیات عاطفي سي، احساساتي سي او په ګلانو یا په خوږو شیانو باندې خوشحاله کیږي او آرامیږي، او دغه وخت کې دوی زیات عاطفي وي. نو د دغې په اساس دوی کامل نه وي. نو د دوو ښځو شهادت یو نر سره مساوي ده، چې البته دوی چې په میاشت کې مریضیږي دا یوه ساینسي حقیقت ده، او په دغې حالت کې ښځې خپله اقرار کوي چې دوی نورمال حالت کې نه دي سره. نو د دغې له لحاظه دوی لپاره ناقص العقل خطاب شوی ده. د ناقص معنا په معنا د کمبودي، ځکه د دوی په عقل کې کمبودي رامنځته کیږي، البته د مقدار له لحاظه نه بلکې د فکر له لحاظه. نو د دغې له خاطره د دوو ښځو شهادت یو نر سره مساوي ده. دغه دوستانو یوه نیوکه وه د ملحدینو چې ولې په اسلام کې ښځو ته د ناقص العقل او ناقص الدین خطاب شوی ده. اما څه فکر کوئ چې غرب کې کله هم په ښځو باندې میاشتنی مشکل مریضي راتله، غربیانو به ورسره څه برخورد کاوه؟ نه تنها چې دی د مریضي په شکل نه پیژنده، بلکې دوی خپل ښځې د خپل پلرو کره لیږل چې تاسو هلته اوسیږئ، چې کله هم دا مشکل مو رفع شو بیا راسئ، چې ډېر د شرم نه ډکه خبره ده. ستاسو تاریخ موږ لپاره ډېر واضح او څرګند ده، او تاسو ولیدل دوستانو چې د مشهور ترون فیلسوف او ملحد نقل قول چې هغې د ښځو باره کې څه نظر درلوده، تاسو ته مې وړاندې کړ. دوستانو دا خبرې د دې په ارتباط کومه که تاسو اسلامي علم ونه وي او تاسو نه څوک سوال وکړي، زما خواهش دا ده چې تاسو ووایئ چې د موږه نه ده زده، ځکه په دې کې تاسو کم نه راځئ نسبت د دې نه چې تاسو یوه غلطه خبره وکړئ یا تفسیر یې سم ونه سئ کړئ. ځکه ما یو ویډیو ولیده د سید جلال اکبر هغه چې پخوا طالبانو غړی هم و، د تلویزیون زنګ کې راغلی و، دا خبره یې وکړله، اما
فصاحت یې نسوی ورکوی، تشریح نسوی کوی، نو دغه له خاطره اکثره ملحدین نیوکې کړې ولې. نه تنها چې دوی نیوکو لپاره مې ځواب هم ورکړ، بلکې د دوی مشهورترین فیلسوف پلار نقل قول مې هم دوی لپاره ذکر کړ چې هغوی د ښځو باره کې څه نظر لري. تر بیا مو په خدای سپارمه، ښې چارې، ښه ژوند. سلام علیکم.